وزارت دفاع امارت اسلامی شب گذشته در برابر رژیم نظامی پاکستان حملات تلف جویانه انجام داد که در نتیجه آن شماری از پست‌های مربوط به رژیم آن کشور تصرف گردیده و تعدادی از سربازان پاکستانی کشته شدند. در همین حال باشندگان ولایت غزنی میگویند که افغانستان اکنون یک حکومت واحد و تمامیت ارضی دارد و از توانایی کامل دفاع از خود برخوردار می باشد. آنان میگویند که اکنون بیش از هر زمان دیگر افغانها به اتحاد نیاز دارند و باید با هم یک صدا شده و در برابر دشمن ایستادگی کنند. افغانستان پیش از هر چیز امروز نیاز به وحدت افکار مردم خود داره. یک مسئله دوم، مردم افغانستان این نکته را درک کنند که افغانستان امروز دارای تمامیت ارضی است. سرحدات مشخص دارد، دولت مشخص دارد، نظام مشخص دارد، رهبری مشخص دارد. یک از نکات مثبتی که در این تقابل فعلا وجود داره است که پاسخ بسیار دندان شکن، دقیق، بجا و به موقع برای نیروهای متخاصم دشمن که پاکستان باشد داده شده و این نشان دهنده است که نظام سیاسی و نظامی افغانستان به رهبری امارت اسلامی افغانستان این ظرفیت و این توانمندی فعلا داره که از سرحدات خود، از آبروی خود، از عزت خود، از تمامیت ارضی خود دفاع کنه. آنان همچنان می‌افزایند که در برابر هر گونه تجاوز خارجی در کنار حکومت و نیروهای امنیتی خود ایستادند. هر وخت د پاکستان ولوري په افغانستان باندې ناقانونه بریدونه کیږي چې هدف یې معنی ملکیان وي، نو بیګه د افغانستان ځواکونو تقریبا د پاکستان په ډیرو سیمو بریدونه کړي دي او له هغو جملې څخه معنی 19 دي که 18 دانې پوستې درې قرارګاوې څو دانې پوځیان معنی هلاک کړي دي او څو یې له ځان سره وسلي دي. موږ له اسلامي امارت څخه پوره ملاتړ کوو او پوره خوشحالي ورسره څرګندوو تر څو پاکستان ته ماتونکی ځواب ورکړي او پاینده کې د ده بریدونه بیا په افغانستان تکرار نشي. د خپل خاورې دفاع مجاهدین وکړه او د خپل وطن دفاع وکړه او پاکستان خو اول هم د موږ دښمن و. پاکستان خو هېڅکله موږ ته څه خیر نه دی راغلی. پاکستان موږ ناراض دی، د موږ دښمن دی او مجاهدین باید سل په سل کې بیا هم ځواب ورکړو که چیرې دی بیا تعرض وکړه د موږ په خاوره باندې او موږ ټول په مجاهدینو پسې ولاړ یو. این حملات تلف جویانه از سوی امارت اسلامی بر رژیم نظامی پاکستان در حال آغاز شده است که چند روز پیش در حمله هوایی همین رژیم در منطقه گردی کسب ولایت ننگرهار 17 عضو یک خانواده جان باختند.